بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زنا کفاره څه ده؟ یو انسان داسې چې د هغه غنه زنا وشي، بدکاری وشي، نو د هغې څه کفاره جوړیږي؟ په دې حواله سره ملګری سوال کړل وایي چې زمانه ډیر زیات ګناهونه شوي، دومره زیات ګناهونه رانه شوي، دومره زیات بدکاریان رانه شوي دي چې د هغې څه حد نشته. دی وایي چې زه اوس د پاک دمنې زندګي تېروملی یم، لیکن دغه ګناهونه زمانه شوي دي، په دغې حواله سره زه پریشان یم چې د هغې څه کفاره جوړیږي یا څه داسې عمل جوړیږي چې الله رب عزت زما دغه ګناهونه معاف کړي. یادو ساتي په دې حواله سره خاص کر کې ځوانانو ته په دې ویډیو کوم ځای پیغام ورکوم د دې سوال په توسط سره. په قران مجید کې الله رب العزت څه فرمایي؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا تقریب مزه، زنا کول خو لري خبره ده، زنا تقریب هم مزه. دا یو داسې عمل له چې الله رب ته انتهایی ناپسندیده او د ګناه کول خو لري خبره ده، بلکې چې کوم ګناه تر تکم اسباب جوړیږي الله رب هغه اسباب هم حرام کړل، یعنی بد نظری. الله رب العزت په قران کې ذکر فرمایي چې تاسو خپل نظرونه جوکاو کوي، یعنی کته ګورئ، بد نظری مکو، زنانو ته مګورئ. چې بد نظری کوي نو د هغه نه بعد بیا څه کوي؟ مخې ته بازي او بیا چې کوم نتیجه راوځي هغه په زنا باندې راوځي. نو الله رب العزت چې کوم داغي سیړنی دي زنا طرف ته چې کوم اسباب دي الله رب العزت په قران مجید کې غم حرام کړل. نو دا غټ جرم دی. الله رب العزت دې زمونږ ټول حفاظت وکړي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان بدکاری کې زنا کې په دغه وخت کې د دنه ایمان خارج شي، یعنی په دغه وخت کې د دنه ایمان اوچت کړل شي. او په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان زنا کې په د باندې وواړه زمکه وواړه اسمانونه لعنت وي او داسې انسانان به جهنم ته ځي او په جهنم کې بدن نه چې کله دوی سوځي په اور باندې نو د دوی د شرمګاهونو نه به دومره څخه بدبوزي چې پورا جهنميان به پریشان شي. دا بند څه شي دی؟ نو هغه ته وایي چې دا چې کوم زناکار دي، بدکارا زنانه او نارینه، چې کوم زنانه او کم نارینه به زنا کو د هغه د شرمګاهونو نه دا دومره بد بند نه یقیني طور پر غټ جرم. په دې حواله سره شریعت سوی ظاهره خبره ده کچری انسان بدکاریو کې زنا وکړي نو داغي حدود الله رب عزت متعین کړل. کچری شادي شوده نارینه زنانه زنا وکړي په هغه باندې سلور گواهان گواہی ورکړي نو دا بیا عدالت او قاضي دا فیصله کوي چې دوی سنگسار کړل شي، هغه بیا سنگساري او په دغه گواهانو کې یوم شاده شي نو د هغه سزا به معاف شي. دغه شان دي کې غیر شادي شوده چاهي الګ یا جدي غیر شادي شوده واده نه کړي دو زناو کې بدکاری وکړي نو په دغه حواله سره غیر شادي شوده لپاره په اسلام کې په شریعت کې الله رب العزت سل کوړي متعین کړي چې دوی بسل کوړي کچري په دوی باندې سو گواہی ورکي، سلور کسان گواہی ورکي چې دوی زنا کړل، بدکاری کړل، لیدلی وي بالکل په واضح انداز. د هغه نه بعد با غیر شادي شوده نو هغه ته با سو کوړي لګي، سل کوړي به لګي او دا فیصله دا کوړي دا بسوک لګي، دا عام خلکو ته اختیار نه دی بلکې دا اختیار عدالت ته دی، دا اختیار قاضي ته دی، دا اختیار حکومت ته دی. هر انسان عدالت نشي لګول. د هغه نه علاوه ظاهره خبره ده دی ملګری دا سوال کړل چې زمانه ګناونه شو دي، هغه ګناونه هدا ته معلوم دي، درب ته معلوم دي، هغه باندې سو گواهان نشته، نه چا گواہی ورکړل. نو پکاردار چې بدی باندې څه کفاره خونیشته خو توبه استغفار توبه. په حدیث شریف کې راځي التائب کما لا ذنب له. توبه کوون کې دا سره گویا چې دا د سره ګناه کړي نه دي. التائب کما لا ذنب له. او په بل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار هغه دی چې توبه وکړي. یعنی هغه انسان ته هغه خطاکار چې خطاو کې ګناو کې هغه ته بهترین ویل چې هغه نه بعد هغه سو کې توبه وکړي. لیکن دا څنګه چې ته ګناه کې بیا چې بیا دا غي نه بعد توبه کوم نه، توبه مطلب دا چې آینده لپاره به زدا ګناه نه کوم. ها بل فرض انسان دی، انسان بیا غلطي شي بیا توبه وکړي. نو الله رب دې قرآن مجید کې موږ ته حکم راکړل یا ایه الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوح. توبه نصوح او ایمان ور. دا هغه نه علاوه په قرآن مجید کې الله رب عزت موږ تاسو سوي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم. اے انسان ته سشي خپل درب نه په دوکا کې اچولې، یعنی خپل رب کریم نه په توبه په دوکا کې ته سشي اچولې، یعنی رب زمونږ چې کوم دی هغه ډېر کریم ذات دی، هغه معاف کوونکی ذات دی. د هغه نه امید کېږم بلکې د غټ غټ ګناه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انسان دومره ګناهونه کوي چې د زمکه نه والي تر اسمانه پورې دومره زیات ګناهونه کوي او یو ځل وي اے زماره بزما توبه نو الله رب دې په یو توبه سره الله رب دې ټول ګناهونه معاف. لیکن دا
اکثر کسان داسې چې یار لا ډېر ټیم دی ژوند ته لا ډېر ټیم پاتې دی اوس دا ګناهونه کوم د هغې نه بعد په اخر کې بیا توبه وکړو نو ګورئ د ژوند څه پته نه لګي د مرګ او د ژوند څه پته هم نه لګي د ټماټر خو سړی ګارنټي اخیستی شي چې دا به یو ورځ وچلېږي لیکن د انسان د زندګي څه قسم له ګارنټي نشته ډېر شي کسان داسې چې ښه خبرې کې لګیا څه بیماري نه اچانک راتاو شي ټیک وشي مړ شي نو که بچرې په دغه حالت کې بغیر توبې نه د دنیا نه لاړې ته خو لاړ شي هلاک شو نو لہذا پکار دره چې څومره کسان دي تر اوسه پورې د ګناهونو شوي زنا بدکاري وغیره هغې باندې توبه استغفار وکړي دا د هغې کفاره ده الله رب العزت په هغه تېر شوي ټول ګناهونه معاف کړي لیکن نیت په دا کوي چې آینده لپاره بس دا ګناه نه سمجھ کې مو خبر راځي نو بهرحال دې حوالې سره دې ملګري سوال کړی چې آیا دې کفاره شي نو د هغې چې کوم حدود دغه هم تاسو ته وښولو چې حدود به په هغې صورت کې قایم کېږي چې کوم صورت کې څلور ګواهان ګواهي ورکړي او هغه چې کوم حدود قایم کړي نو هغه به حکومت قایمي هغه به قاضي قایم کړي هر انسان ته دا اختیار نه دی او د هغې نه علاوه چې انسان داسې چې په هغه باندې څه ګواهان وغیره نشته او ډېر شي خلک داسې چې هغه خپل د رب مخې ته نافرماني وکړي صرف رب ته پته وي هغې انسان ته پته وي هغې بل کس ته پته وي نو یقیني طور پر الله رب عزت په انسان باندې پرده اچوي نو پکار دا ده چې چېرې الله رب په تا باندې پرده اچول د خلکو مخکې رسوا کړی نه نو تا هم پکار ده چې د خپل رب مخې ته جوګاو شي ای الله تا ته پته چې دا ګناه ما کړلی الله ما زه ستا نه توبه کوم ای الله ما معاف کړه که چېرې د اسمانه پورې تا ګناهونه کړي دومره زیات ګناهونه دي کړي نو الله رب العزت به معاف کړي نو دا بهترینه طریقه ده چې توبه استغفار وکړي او آینده لپاره د داسې کارونه نه ځان وساتئ الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت موږ تاسو د هر قسم له ګناهونو زناونو نه بدکاریانو نه زموږ ستاسو حفاظت وکړي او الله رب العزت موږ تاسو له خپل د بندګي کولو حقیقي معنو کې ادا کولو چې کوم دې توفیق نصیب کړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته